له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري نن د روان لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 18مه نیټه له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه جوړ شوی صندوق پرانیستل شو. په همدې موخه په جوړو شوو مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر محترم نورالدین عزیزي، د هیواد صنعتکارانو، سوداګرو او یو شمېر امارتي مسؤلینو هم حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او هغو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو په برخه کې د دغه صندوق رامنځته کول مهم وبلل او ویل چې په دې سره به د خصوصي سکتور د ملاتړ ترڅنګ د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورنیو تولیداتو د ودې او پرمختګ بهیر ګړندی او دغه راز به هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت له خصوصي سکتور څخه ملاتړ، کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینې برابرول او د کورني صنعت پرمختګ لومړیتوب لري او په همدې موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له لوري مالیاتي جرمې او پر اصناف او سوداګرو باندې ثابت مالیې معاف او تخفیف ورکړل شوی دی. همدارس د شرکتونو د تضمیناتو، تأمیناتو او طلباتو ورکړه هم پیل شوې ده. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق ته پرانیستې مراسمو ته وویل چې اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه پر هغو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړې چې هغه په کور دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خصوصي سکتور له استازو وغوښتل چې خپل فعالیتونه د منل شوو معیارونو په نظر کې نیولو سره لا ګړندي او په ښه کیفیت ترسره کړي. د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق د پروژو د پلي کېدو لپاره د ډاډمنې مالي سرچینې پیدا کولو، د کورنیو تولیداتو معیاري کولو اړوند پروګرامونو د مالي ملاتړ، د ملي او نړیوالو نندارتونونو په جوړولو کې د همکارۍ، د صادراتو لپاره د ځانګړو مرکزونو جوړولو، د خصوصي سکتور د ملي او مؤثرو پروګرامونو او د خصوصي سکتور د نورو برخو د مالي ملاتړ په موخه جوړ شوی دی چې د خصوصي سکتور له لوري یې تود هرکلی وشو.